أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ډیرو معززو خويندو د دین د چمن ګلانو دا د شکر او د فخر مقام او مرتبه ده چې د پورپتن دور کې الله رب العالمین تاسو ته ستاسو په زړونو کې او ستاسو د پلارانو د والدینو په زړونو کې دا درد او احساس اچولی چې زما لور خور وريره خورزه دی لاړی شي او دین زده کړي. دا د عزت او د فخر مقام او مرتبه ده. د الله فضل دی که ډېر خلک که موږ وګورو د هغوی لوریانې په دنیاوي امورو کې مصروفه وي، څوک ډیپټیانې کوي، څوک کارونه کوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. د الله فضل دی په تاسو باندې او د والدینو هغه شفقت دی چې تاسو دین ته کېنولي یې. خو تاسو هم باید د مور او د پلار هغه وخت چې کوم امانت الله تاسو ته درکړی او کومه خواري چې هغوی تاسو سره کوي باید په دې امانت کې مونږ خیانت ونه کړو. خیانت په دې بنیاد سره دی مونږ دلته سبق ته راشو، د سبق په وخت کې مونږ سبق نه یادو، د کور نه راپټي شو د کار د سبق دپاره او بیا دلته مونږ مجلسونه کوو، ګپونه لګو. کما حق هو استاد چې کوم سبق مونږ ته وایي هغه نه ادا کړو، د هغې حق نه ادا کړو، نو دا ظلم دی، دا امانت کې خیانت دی. ځکه مونږ باندې مور او پلار خواري کوي، محنت کوي، دلته استادان راځي، د دې مدرسې محتممه هغوی اهتمام د دې کوي چې تاسو ته صحیح طریقې سره د الله دین بیان کړي، قرآن او حدیث د هغې تشریح وشي، د هغې دپاره یې استادان راوستي، استادان یې راوستي. نو د دوی دا خواري عبث سره بوتلل او بیا هغه شان محنت نه کول او سبق نه یادول، نو دا خیانت دی. د مور او د پلار سره، د ځان سره، د مدرسې سره او د استادانو سره، د ټولو سره خیانت دی. ځکه دوی وخت ورکوي او په هغه وخت کې تاسو بیا محنت نه کوئ، نو دا ظلم دی د ځان سره. الحمدلله تاسو پوهیږئ په دې باندې، قرآن او حدیث باندې ستاسو مخې ته خبرې کول یا وعظ کول، نصیحت کول په هغه انداز کې چې کوم عوامو ته کیږي، نو هغه شان په کار نه ده. ځکه حدیث کې راځي چې هر انسان د خپله منزله او مقام ورکول پکار. نو مختصر یو څو نصیحتونه هغه ستاسو مخې ته یکدم، خو په دې نیت باندې چې په دې باندې بیا عمل وکړو. زما د بیان مطلب او مقصد به دا نه چې ما بیان وکړو بیا خلک وایي چې پلانکې راغلی او ډېر ښه بیان یې وکړو او ډېر ښه انداز کې وکړو. نه، زما مقصد دا نه دی، بلکې مقصد زمونږ به د الله رضا لټو چې مونږ نه الله راضي شي. څه مونږ ته زده دي هغه تاسو ته مونږ بیان بلغ ما انزل الیک، لکه څنګه چې الله خپل پیغمبر ته ویلي چې هغه څه چې الله تا ته نازل کړي دی هغه بلاغ د هغې وکړه، تبلیغ د هغې بیان کړه. نو نیابتا دغه حدیث نه یو څو نصیحتونه زه غواړم چې تاسو ته یې وکړم. خپل ځان کې عملي کړم او تاسو هم په دې باندې کوشش وکړئ چې عملي کوي په خپله زندګۍ کې، نو د هغې فایده به دا شي. ما ته به څه فایده وي؟ ما ته فایده دا ده که تاسو چېرته زما نه یو خبره زده کړه او هغه عمل کې راوسته، نو ما ته به الله رب العالمین اجر راکوي. که زه ژوندی وم او که مړ وم، زما لپاره به یو صدقې جاریه شي. ستاسو لپاره فایده څه ده؟ نو ستاسو لپاره فایده دا ده چې څه مو زده کړه او دا مو په عمل کې راوست، نو دې وجې نه به الله رب العالمین ستاسو زندګي برابره کړي باذن الله. اولنی نصیحت زه کول غواړم چې هغه مستنبط دی د قرآن او د حدیث نه، علماو اکثر کړي، فقهاو، مشرانو، ټولو دا نصایح زنانو ته خاص کړي.
نو په دې عام انداز او نرمه لهجه کې به بیان کوم، چونکه زما لهجه او انداز داسې جارحانه دی، جذباتي دی، خو نه د نصیحت لپاره خپل یو مقام دی، یو مرتبه ده، باید چې په هغه انداز کې وشي. نرمه لهجه، پسته خبره، خوږ انداز کې، نو باید دا انسان په زړه کې ځای نیسي. نو اولین نصیحت دا دی چې مونږ ځان د کثرت کلام نه دا منع کړو، ډېرې خبرې. عادت د زنانو دا دی چې دوی ډېرې زیاتې خبرې کوي. که چېرته دې باب کې یو مشهوره قول هم دی، هغه دا چې که چا دا ووې چې یو غر د بل ځینه خوځېدلی دا ورسره ومنه، خو دا مه منه ورسره چې په مجلس کې یو دوه ښځې ناستې دي او دا چوپ ناستې دي. دا خبره ویلا محاله ده، دا ممکنه نه ده. یعنې دا مشهور قول دی په دې باب. نو دا ډېرې خبرې کول دې نه ځان ساتل پکار دي. ولې؟ ځکه وجه دا ده دا کثرت کلام چې کوم دی د انسان د زړه سختۍ دغې سختي راولي، ذهن د هغې منتشر کېږي. ځکه یو خبره بیا هغې پسې بله خبره بیا بله خبره، نو د انسان ذهن منتشر کوي او زړه یې سختۍ. درېم نقصان یې څه دی؟ د الله د ذکر نه انسان غافله کېږي. خبرو کې سړی مشغوله شي، مصروفه شي، لګیا یي، تا دا وې ما دا وې، هغه دا وې، او تا داسې چلو کو، ما داسې چلو کو، پلانکۍ داسې جوړه اچولې، ما داسې اچولې. دا لا یعنی کارونه. حدیث کې راځي من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. خسته اسلام کم یو دی، اگر که په حدیث سند د حدیث کې کلام شته. خسته اسلام د سړي کم یو دی چې هغه بیکاره کارونه، هغه کارونه چې د هغې د فایده نه ورکوي، دا پرېږدي. الله قرآن کې مو وایي چې لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. الله وایي چې ډېرو خبرو کې دې کې فایده نشته، مګر اصلاح کې د خلکو کوشش کې جوړه راولي. مسلمانان وران دي یا خویندې دي، دوه اختلاف راغلی، جګړه کړې ده، یو بل ته کنځلې کړي، غیبتونه د یو بل کړي، ته د هغې جوړه وکړه، خبره ده. یا بل داسې اختلاف راغلی، د هغې کې ته منډه تړلی وه. علاوه د دې نه دا ډېرې خبرې کول او تګ را تګ او ته دغسې او زه هغسې او دې وویل او هغې دا وویله، الله وایي دې کې خیر نشته، دا د خیر خبرې نه دي. او حدیث کې هم راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ابغض او لرې زمانه په ورځ د قیامت باندې هغه خلک دي چې هغه ثرثارون، ډېرې کړتې کوي، بې ځایه فضول، یو ځای کې مجلس کړی، بل ځای کې مجلس کړی، تا ما ته دا وې او ما دا وې او پلانکۍ ته مې داسې جواب وې. ځکه د ښځو عادات دا دي، اطوار یې دا دي چې هر څومره نیکه ښځه شي، د غیبت ماده په دې کې پرته وي، چې هر څومره نیکه ښځه شي، خو د خولې دا بانټې چې کوم دی دا همیشه کولاوي. دا بندول پکار دی. زما خبره که سختي په تاسو باندې سختي لګي، نو زړه کې ورته ځای ورکړئ، ځکه ستاسو د اصلاح لپاره لګیم. او تاسو ټول زما معزز محترم وئ، زما خویندې وئ، څوک مې د مور په درجه کې، څوک د خویندو، داسې به پکې څوک چې هغه زما د لورګانو په درجه کې، نو خبرې په ځان باندې بدې نه لګوم. دویم دا یو نصیحت شو چې ډېرې خبرې دا پرېږدوئ، بې ځایه مجلسونه، قصې، قطارې او غیبتونه، دا ټول چې کوم نقصانات دي د ژبې سره تعلق ساتي. چې موږ خبرې ډېرې پرېښودلې، بس د کار خبره کوو چې ته څنګه زه ښیم، ته ښې، بس غلی کښېنم. او د کلي کې هغه ځان نم زړه رکشه جوړه کړي، کله په یو کور کې، کله بل کور کې، کله بل کور کې، دا قسم پرېښودې، نو بیا دا کثرت کلام دا ختمېږي. د هغې د وجې نه غیبت بیا نه کېږي، بهتان نه لګولی کېږي، د دې د وجې نه الله مونږ بیا نه رانیسي. نو چې کله خولې بانټ مونږ کولاو کړو، بیا به د هر سره باندې راځي. دویم قول الصدق، رښتیا وینا کول. دا دویم نصیحت دی زنانو دپاره چې تاسو وینا چې کوئ نو رښتیا کوئ، دروغ مه وایئ. زه کله کله سخت حیران شم هغه خلکو ته چې ښه تکړه خلک یې هغې هم دروغ وایي، علما یې هغې هم دروغ وایي، خو انداز وله جدا کړي. یاره جي توریه کوم، هلکه توریه نه ده، توریه خو په هغه انداز کې ده چې تاسو وجني، سخت حالات دي، تکلیف کې د هغې نه ځان بچ کې. دلیل کې بیا ابراهیم علیه السلام پیش چې هغې توریه کړې وکنه چې دا بوت ما نه دی وجلی، دا بوتان ما نه دي مات کړي، د دې غټ بوت نه تاسو تپوس. هغه داسې حالات دي چې اضطراري حالات دي. نو عام مجلس کې چې ته ناست یو دروغ وی او بیا وایې چې زه توریه کوم، دا توریه نه، دا دروغ دي، دې نه ځان ساتل پکار. او وجه دا ده
چې کله مونږ رښتیا وینا شروع کړو نو د ضد چې کوم دی دا ختمېږي. د رښتیا او ضد څه شی دی؟ دروغ. نو چې مونږ رښتیا عام کړل دروغ ختم شو. ځکه چې دروغ مونږ وایو دا د هغه صفاتونه دي چې یو صفت د منافقانو دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د منافقانو یو صفت دار اذا حدث كذب، چې خبرې کوي دروغ وایي. نو دروغ په داسې ځای کې ویل یو څو داسې ځایونه چې هلته دروغ سړی ویلی شي او په دې د زنانه خفه کېږي. یو هغه چې کله خاوند کمزوری یو زنانه ورته وایي چې دا بیبي شیرین جوړه راوړه، او کله ورته وایي شین اسمان زرې زرې راوړه، کله ورته وایي دا پلانکې راوړه. هغه خوار د هغې طاقت نه لري. دلته دروغ ورته ویلی شي، یاره بس چل ول ورسره کوه. او دلته بیا د ښځو لپاره یو سبق دی، هغه دا خاوندان مه تنګوئ، ځکه دا مجازي هغه مرتبه دوی ته الله ورکړې ده. حدیث کې راځي وي که چېرته مخلوق ته د سجدې امر شوی وی نو ما به ښځو ته ویلی چې تاسو خپلو خاوندانو ته سجدې وکړئ. یعنې دومره لوړ مقام دی ته الله ورکړی. نو دغه ځای کې دروغ شی ویلی. او بل دا چې جوړه کېده چا دوه ورونه دي یا خویندې دي، هغې اختلاف راغلی دی، د هغې جوړه کېده. نو هغې که ته دروغ چې یاره هغې خو داسې وایي او ته داسې وایي، دا انشاءالله په دې باندې الله څوک نه رانیسي. نور د دروغونه عموما منع راغلی ده. یو داسې حالات دی، اضطراري حالات دی، د مرګ خطره دی ده، په دروغو باندې ته بچ کېږي، هلته ووایه خو بیا به توبه وباسي. او نور دروغ ویل دا د منافقانو صفت دی. او په دې باندې حدیث کې راځي چې یو سړی لګیا همیشه دروغ وای وای وای، الله یې د ځان سره په دروغجنو کې ولګي چې دا سړی دروغجن دی. د دې نه ځان ساتل پکار. حدیث کې راځي الله رب العالمین فرمای ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. دا کوم لفظ چې زمونږ د خولې نه راوځي، د ژبې نه راووت او ما په تلفظ وکړو، کلام مې پې وکړو، دا ملایک زمونږ سره ناست دي ښي طرف ته او ګس طرف ته، دا لیکي. نو که موږ دروغ وویله دا هم لیکلی کېږي. او زمونږ په زندګۍ کې دا دروغ ور ډېر زیات عام دي. یعنې داسې یو سړی به چې هغه د چا نه یېرېږي، هغه به هم دروغ وایي. هلکه ستا دروغ د څه ضرورت دی؟ که څوک د چا نه یېرېږي او دروغ وایي او زه خیر. خاص کر دا مصیبت په زنانو کې ډېر زیات دی چې کینی یوه خبره خپلی او 9 نوي خبرې پردی کوي او ټول دروغ. او حدیث کې راځي د یو سړي لپاره ځان له سړي په دې حدیث کې خاص نه دي، ځکه چې دا زنانه چې کوم دي دا اصل د دې سړي دي. نو کله چې عامه خبره وشي مراد ته بیا ټول وي، زنانه او سړي ته دواړه. کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. د یو سړي لپاره دروغجن کېدل دقه کافي دي چې هغه وایي چې پلانکینه مې واورېدل او زه تا ته وایم خبر نه د پلانکینه مې داسې خبره واورېده. او بیا ماشاءالله زنانه په دې باب کې ډېرې زیاتې تکړه دي. شیخ عبدالمنان به یو خبره کوله وایي چې پروموشن د یو خبرې کې ایډورټایزمنټ، مشهورتیا، اشتهار، بس 2 کاره وکړه، یا یې طالبانو ته ووایه او یا یې ښځو ته ووایه، بس بیا ختمه خبره. بې پیسو اشتهار دله چلی، ته به خبر نه یو داسې اشتهار به چلوي کلي کې بیا خبره غوره کړي. نو الله دې په موږ باندې رحم وکړي. دا دویم نصیحت ده چې همیشه دپاره رښتیا وایه. که په دې رښتیا کې تاسو ته مرګ راشي، تکلیف ورسیږي، هر څه ورسیږي، برداشت کړئ، الله به دې اجر درکړي. او که چېرته موږ دروغ وایو او لګیا یو نوم رامنې د عالم پروت دی، د طالب پروت دی، د مولا پروت دی، د قاري پروت دی، د معزز پروت دی، بیا هم دروغ وایو، نو بیا موږ خدا نه یو که نه. څنګه دا څنګه عالم کېدی شي دروغ وایي، دا څنګه عالمه کېدی شي دروغ وایي، دا څنګه طالبه کېدی شي دروغ وایي. دغه لیبل بیا په موته باندې ټیک نه دی. دریم نصیحت هغه ده چې قراءة القرآن الکریم، قرآن تلاوت دا کوئ. د دې خبرو په ځای باندې بې ځایه مجالسو په ځای باندې څه کوئ؟ د الله کلام وایي، قراءت کوئ. نو دې قراءت سره به دا پیدا وشي چې یو به الله زموږ نه راضي شي، او بل دا چې هغه مرتبه او مقام ته موږ ورسیږو لکه څنګه چې د قاری القرآن دپاره راغلی ده. حدیث کې راځي یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل. صاحب د قرآن ته به ویلی شي، حافظ د قرآن ته، عامل بالقرآن ته چې لوله قرآن او خیجه په دې مرتبه او منزلو باندې. آخري مقام او مرتبه ستا هغه ده چې والناس دا ټکې دی ویله، بس دغه مقام او مرتبه ستا ده. دا څومره عجیبه مقام دی، څنګه عجیبه مرتبه ده. بل
کثرت د تلاوت سره چې کله انسان کثرت سره تلاوت کوي نو دی انسان د الله سره ډېر عجیبه تعلق جوړي. سبحان الله، تاسو ګورئ په دې رمضان کې د انسان ډېر عجیبه کیفیت جوړ شي، عجیبه مقام او مرتبه ته الله دا ورس هغه ایمان دومره انتها ته ورسیږي چې د هغې دپاره بیا مقام او مرتبه نه. او کله چې رمضان ختم شي تلاوت مونږ ختم کو، د الله کلام نه بیانو، نه ګورو، نه اورو، نه درس کو، نو بیا خپل ایمان ته وګورئ چې زمونږ د ایمانونو څومره خړي. دلته یو زیاتي خبره هغه ذهن کې واچوي، د علماو تاسو ته بیان کړې هم ده چې د اهل سنت والجماعه عقیده دا ده چې الایمان یزيد، ایمان زیاتیږي او کمیږي. دا زموږ عقیده ده. په ایمان کې زیادت راځي په نیکو اعمالو سره او نقصان په سبا باندې راځي په ګناهونو سره. دا د اهل سنت والجماعه عقیده ده. ډېر کله ته موږ دا سوچ کوو چې د نورو خلکو نه موږ هغه تأثر اخیستی، د عقیدې کتابونه هم د هغې بیان کړي، ویلي مي، نو سوچ مو دی چې بس ایمان یو معلق شوی دی او تړلی شوی دی، نه زیاتېږي او نه کمیږي. دا زموږ عقیده نه ده، دا زیاتي خارجي خبره و ذهن کې کېده. نو د قرآن سره د الله سره تعلق قایمیږي د انسان او زړه نرمیږي. تاسو په دې باندې تجربه وکړئ. کله نو کثرت د تلاوت کوئ، قرائت د قرآن کوئ، په فارغ وخت کې احادیث ګورئ، یو فن د فنونو نه ګورئ چې هغه متعلق وي د قرآن او د حدیث، نو الله به یو اجر راکوي په یو ټکي باندې. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. زدانه هم چې الف لام میم یو حرف دی، بلکې الف ځان لده، لام ځان لده او میم ځان لده. او په هر حرف باندې چې کله انسان تلاوت کوي الله ورته لس نیکي ورکوي. نو خپل یو صفحه تلاوت چې تاسو کوئ، تاسو دې ته سوچ وکئ او اسی اندازتن دا شمار کوي چې دې کې څو حروف دي او بیا هغې ته ضرب ورکوي په لسو کې. نو یعنې 5 منټو کې که موږ وغواړو دا 14 سطرې چې کوم قرآن دی د دې تلاوت که موږ ډېر په ښه انداز کې او ډېر د تجوید سره برابر وکړو 5 منټه پې ټول نه لګي او تاسو دې له ضرب ورکوي، کم از کم یو 100 حروف خو به یې که نه 100 له ورکوي په لسو کې ضرب نو 1000 شو، نو 1000 نیکۍ موږ په 5 منټو کې ګټلی شو. دې ته زموږ سوچ نشته، دې ته سوچ پکار دی. او نور عام انداز کې هم ځکه د الله کلام دی، د چا چې چا سره محبت وي د هغې تذکیره ډېره کوي، د چا د پیغمبر سره محبت وي د احادیثو تذکیره کوي، د الله سره محبت وي د هغې کلام به بیانوي. داسې ډایرکټ محبت خو نه قایمیږي چې موږ وایو چې زما د الله سره محبت دی نه قرآن منم او دا وایي چې زما د رسول الله وسلم محبت دی او د هغې احادیث نه منم، د هغې نه انکار کوم. دا خو محبت نه شو کنه، دا خو دعوه باطله ده. نو دا تلاوت دا پکار دی. څلورم هغه ده عدم التحدث بكل ما نسمعه بكل ما نسمعه. هر هغه خبره چې موږ واورېده عام طور باندې معاشره کې دا شی ډېر دی. هغه څنګه یو ښځه به د چا کور ته راشي، بعضې ښځې هلته زموږ په کلي کې هم دي، هغې ته زه ټکټرې ویم او بعضو ته رکشې ویم، دا برخې به د سر باندې اچولي او بس راخوشي به بوډایګانې خو راخوشي چې کیني د غیبت نه پلانکی داسې وویل ته نه خبره، هغه به راته نه خور زه څنګه خبره شو واوره که نه زه ته اوس خبره کوم داسې وویل. دا نور هم د خوند اخلي، ښه داسې تعجب کې ورته وایي ښه داسې ویلي دي. هغه یا څه وکړي اور ګرم کړي. نو هغه چې لاړه شي دی هم پسې کنځلې کوي او چې هغه چا ته خبره کړي هغه هم پسې لګي. دا زموږ معاشره کې دا ځان له عامې زنانه نه بلکې ما داسې زنانه زه پېژنم لیدلي مې دي چې عالمانې دي، عالمانې ټاپه پې لګېدلې عالمه فاضله او تقواداره، 2 روپو تقوا هم نه چې غیبت کوي د هغې به څه تقوا وي، چې راشي استاد کور رانګي د هغې به څه تقوا وي. او بعضې به کې لا داسې ښه انداز کې پروفیشنل انداز کې نیک انداز کې تور حجاب یې مچولی، نستون دا ګوتې یې پټې کړي، جرابې یې مچولي او دې ځای پورې نقاب هم والي، د ښځو نه هم ستر کوي. هغه یې راشي کور کې د داسې بلوا جوړه کړي، ده ته خبره یا الله دا څه مصیبت راغی، دا نیکه وه که دا چېرته انکر منکر راغی. دا شی به د زنانو کې عام دی. حدیث کې راځي، حدیث دې نه منع کړې ده، لکه څنګه چې ما مخکې بیان کړو هغه دا چې کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم روایت کړی. دا خبره د دروغجن کېدو دپاره ستا دپاره کافي شوه چې ته دروغجن یې،
شریعت موافق د اسلام موافق دا خبره ستاره لپاره کافی ده. ته دروغجن شوي چې د چا خبره دی واورېده او هغه دې نقل کړه. ولې ځکه الله مو د قانون بیان کړی کړه. قانون سورۃ حجرات کې ذکر دی د اصلاح د معاشرې لپاره. الله څه وایي؟ ان جاءکم فاسق بنبأ ان تصيبوا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله قانون ذکر کړی. قانون څه دی؟ قانون دا دی. فاسق راله، فاسق دلته شریعت عامه اصطلاح ذکر کړی د قرآن. یعنی فاسق د څه خاصه اصطلاح نه ده، په خاص انداز کې خاصه ده او په عام انداز کې عامه ده. مطلب ده هر یو خبر نگار چې ستا خواته رالی، کاغه نیکی، که ګیرې، که روماله چولې، که بګړۍ والی، که پنسي تر نیمو ساقیانو پر رسولي، او که یو ټاپ کلاس لوپر وي خو چتا ته وي چې پلانکی د سی ویلې دي خبره یې تراوړو، دغه سړی فاسق دی. نو ته څه کوه؟ داسې مه کوه چې یاره دا خو ډېر نیک سړی دی، یاره دا خو استاد یې راته داسې ویله، استاد راته داسې ویله. نه 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 نه، دا قیسې به کوي، تحقیق به کوي. فتبینوا او داسې به هم کې علما په دې باندې پوهېږي چې دا فاضل در څه شي دپاره راغلی. خبره درته وکړه ورځ به هم پکې نه تېره شي، مړه بس پرېږده څه به کوي، زړه کې بداوی هم نه راولي. نه، ډایرکټ په تحقیق کوي چې یاره د سړي دا خبره کړې ده، زه ور تحقیق ته ځان ورسوم. کله چې په دې خبره کې لږ شان ګیپ رالی، علاقه راله، نو د انسان دا زړه دی د غوښې نه جوړ دی، دې زړه کې کار کېږي، هغه انسان د دې بد راځي، بیا هغه طالب، هغه استاد بیا د دې بد راځي. دا څه بېکاره سړی، تا د هغې خبره وکړه ته ما ته ولې کې. فطرتي عموما دا شی کېږي. هغه واقعه د امام شافعي ته خلک منسوبوي رحمه الله، د هغې باره کې راځي باب د جرح او تعدیل کې. دا واقعات مونږ چې کله بیانو ډېر احتیاط کوو، ځکه بیا خلک وایي دا دروغجن دي، او دا حقیقتا ده چې کله د واقعي یو مسله تا ته نه بیانو، هغه بیانول نه پکار چې پوره سند ته نه رسېدلی. خو نحسبه، مونږ په دې خلکو باندې علماو باندې ښه ګمان کوو. ښه ګمان مو دا دی هغې ته خلک واقعه منسوبوي، بیا د هغې غیبت چا وکړو، نو هغې ویله د انګورو باندې داسې غټه ټوکره یې راوړو مخې ته ورته کېده چې دا واخله دا وخوره، دا زما غیبت کړی. هغه دومره خجالت وکړو په دې کار باندې. نو داسې به کاري. او حدیث کې راځي د اکثر خلک مخامخ صفت کوي، په هغې کې هم دروغ وایي، زیاتی کوي. خاور راوله په دې خوله کې ورته ورومه، الله ستا دا خوله د خاورو نه ډکه کړي. دا شی نه پکار دی، نه ځان ساتل پکار. کله کله داسې وشي استاد یو مسله بیان کړي، عالم مسله بیان کړي، خپل فهم مطابق ټیک وي بالدلائل، قرآن او حدیث نه استنباط کړي، او هغه مسله ټیک د شاګرد د کم فهم د وجې نه، یا د شاګرد د کم فهم د وجې نه هغه مسله چې کوم د بل استاد په غلط انداز کې بیان، د هغې نه یو مسله جوړه شي. نو که چېرته استاد داسې انابت پکې، نو هغه وایي چې نه دا مسله ما داسې نه ده بیان کړې. او که چېرته داسې استاد چې تیلې لګېږي، نو هغه بیا یو بړق کوي، مسله جوړوي، خرابوي، اختلاف راولي په مجتمع کې، په معاشره کې، په مدرسه کې. نو دې نه ځان ساتل پکار دي، دا نه یې کول پکار. د هغې وجه دا ده دا استادان ډېر محترم دي، دا علما دي، د الله دین بیانوي. دوی چې تاسو د یو خبره وکړي، اول د هغې نه ځان پوهې کا، فهم حاصل کا، بالبصیره بالدلایل، چې دا خبره ستا خوښه شو، خو ډېره ښه ده. که خوښه دې نه شو، د هغې ته تپوس کې مسله تپوسي، نو بل چا نه په ښه انداز کې وتپوسه. داسې مه وایه پلانکي دا مسله کړې، نه، شیخ محترم، استاد محترم، مولانا صاحب دا مسله څنګه ده، د دې انداز څنګه دی. نو که ته چېرته وایې چې پلانکي داسې مسله کړې ده، نو آلریډي ممکن د هغې په زړه کې د څه خیرې اختلاف وي، نو د هغې خبره په دې باندې ښه نه لګي. او دا فطرت دی، یو ملا مسله کړي، یو عالم مسله کړي، بل ورته چې هغې داسې کړي ته داسې کوې، او یې لرې مړه په څه پوهېږي. دا فطرتي عمل دی، فطرتي طور باندې. که هغه هر څومره تقواداره سړی خو دا شی پکې، نو دې نه ځان ساتل پکار. پنځم نصیحت هغه دا دی عدم الافتخار والتباهي، فخر کول، ځان اوچت ګڼل، زه دا یم، زه سید یم، زه تکړه یم، زه مالدار یم، دا قیسې مسې مه کوئ. یعنی دا خصوصي طور باندې زنانو ته نصیحت دی، ځکه تقسیم الله کړی دی. غریب الله پیدا کړی دی، مالدار هم الله پیدا کړی. غریب ته هم الله ورکوي، مالدار ته هم الله ورکوي. یعنی که ته مالی طور باندې مالدار یې، خو دې غریب ته به الله داسې خویونه ورکړي چې هغه تا نه په دې خویونو کې مالدار یې. که ته مالی طور باندې ښه تکړه یې، ښه لباس اچوې، دې غریب ته به الله دومره علم ورکړی چې ته به د هغې یوې درجې ته نشي رسېدلی. دا تباهي ده، فخر نه دی پکار. او دا عموما زموږ په زنانو کې دا شته.
نو دا نه دی پکار. د دې نه د انسان په زړه کې تکبر راځي، عجب راځي، لویوالی راځي، او دا ډېر خطرناک او قبیح اعمال دي، قبیح صفات دي چې په چا کې راشي. عمومي طور باندې زنانه دا شی کوي، لکه عام طور باندې چې کله زه بحث کوم یا بیان کوم زنانو ته زما دا خبرې په دې کې شاملي. هغه ده یو زنانه د الله مالداره پیدا کړه، د هغې کورنۍ ښه ده، مالداره ده، ښه کپړې کوي، ښه لباس اچوي، 20 جوړې دي، 30 جوړې دي، او 50 تولې سونه کړې ده، او 50 جوړه پیزارې دي، او د دې لوښي هم ښه دی، ویل سټنډرډ باندې ښه برابره ده، ښه ترتیب، ښه زندګي جوړوي. دا بیا د غریبانو ته ډېر سپک ګوري، او دا خبره پکې لازم کې واچوي چې کله کله غریب سړی په مالداره بلا باندې واوړي. هغه داسې ښځه مالدارۍ او دا سړی خوار غریب، نو بیا د شرم کاسه ته جوړه کړي، او د طالبانو کاسه، هغه جرمنۍ کاسه نه په دې مدرسه کې چې نو کله څوک داسې ولي او کله څوک داسې ولي، نو د هغې ځای هم بیا نه منو، څوک یې په هغه المارۍ کې هم نه، نو غریب سړی اوس هم تباه او برباد دي، داسې بلا پرې راشي دا یې ښه تباه او برباد. هغه څنګه وي، نه ادھر کې نه رهې نه ادھر کې رهې، نه د هغه ځای شي، نه دین شي، نه سادین شي. نو اوس که د ښځې خبره اوري خلک ورته وایي دا د ښځې غلام، او که د ښځې خبره نه اوري نو هغه بلاګۍ پې ناسته ده، نو څه پکې ځان پې سپینوي، نو مجبوره دی، خوار ګیر دی، هم معاشره کې ګیر دی، هم په کور کې ګیر دی. نو داسې خاوند بیا اکثر په جومات کې شپه کوي، ځکه هغه مشهوره واقعه ده، یو کس 2 ودونه کړي، وختي به جومات ته راته، نو هغه ورته ویل چې لکه دا څنګه چل دی، ته ډېر وختي مه وایې، دا الله بنده ماله خو ښځه ډېر خدمت کوي، یوه راله اوبه ږدي، اوبه را جامې سرې کوي، وختي چای راکوي، ځکه وختي جومات ته راغلی. نو هغه ورته وویل ښه دا شی خو زه هم کوم. دویمه ښځه یې کړې ځوانه، دا سړی بیا د هغې نه وختي مسجد ته راغلی، نو بیا ورته مسجد کې کنځلې کوي، تا ته الله تباه او برباد کړي، دا مصیبت ته ما ته مخې ته ولې نه وایې؟ مونږ دا نه وایو چې 2 ښځې مه کوي، 4 وکوي، ښې ښځې پکې شته دی د احترام والا، چې هغه نسل یې معلومي، اصل یې معلومي، هغه دې بیا نازوي، هغه ستا قدر احترام کوي. خو چې فسادي شانتي نو بیا دا مصیبت کوي، دا نه پکار. خاص کر د دې نه ځان ساتل پکار دي. طالباتو تاسو ته وایم، ځکه چې تاسو باندې یو وخت را روان دی، یو مقام را روان دی، یو مرتبه را روانه ده، ایک به تاسو زندگی کوئ، تاسو بیا خپل کورونه مدارس به الله درکړي تاسو ته، هیڅ کله هم فخر ونه کوي. ګوره نه په خپل علم باندې، نه په خپل مال باندې، نه په خپل حسن باندې، نه په خپل خاندان باندې، په دې شیانو باندې فخرونه مه کوئ. ګوره کله هم چې چا فخر کړی دی که نه، عجب او تکبر کې راغلی، والله خلک الله نیس نابود کړي. او دا د الله قانون دی. سورة بقره کې الله فرمایي وتلک الایام نداولها بین الناس، دا ورځې الله رب العالمین خلکو منځ کې اړی راړی. که نن څوک مالداره دی، داسې ورځ به په دې باندې راځي دا به غریب کېږي، دا حسن دا ختمیږي، دا مالداري دا ختمیږي، دا اوصاف دي باطني. داسې خوی نه ځان کې پیدا کړه چې هغه ستا د دې بدن حصه وګرځي او ستا د شخصیت حصه وګرځي. دا فخرونه قصې مې دا مه کوئ انشاءالله. خصوصي طور باندې په دې باندې خصوصي عمل وکړي. اخره کې به زه انشاءالله تپوس کوم چې ما څو نصیحتونه کړي او کم کم دي. انشاءالله توجه سره کښېنئ، شور هم مه کوئ، لوب هم مه کوئ، وړو ته التفات مه کوئ، توجه سره کښېنئ. او زما دا خبرې د زړه په غوږونو باندې ورغوي، غوږونو او دغه غوږونه بیا په دې باندې بند کړئ، کلاوې هم پرېږدئ چې نورې خبرې په دې کې رادننه نشي. شپږم الاکثار من ذکر الله، زیات ذکر د الله تعالی کول، په ذکر کې کثرت کول، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، څومره چې اذکار دي دا کول. ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای، بلکې دا غي نه مخکې الله رب العالمین سورۃ العمران کې فرمای چې الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. د مؤمنانو صفات بیان کړي. مؤمنان کوم یو دي؟ هغه دي که دوی ولاړ وي، که ناست وي، که ملاست وي، دوی د الله ذکر کوي، الله یادوي، چې په هغه هره طریقې سره سبحان الله وي، الحمدلله وي، الله اکبر وي، چې په کوم طور او طریقې سره دای الله یادوي، نو دغه مؤمن دی او د دې مؤمنانو صفت دی. حدیث کې راځي مؤمنانو صفت څه دی؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر الله، چې دوی د ژبه به همیشه په ذکر د الله تعالی باندې مشغوله. نو لږ تاسو ځان امتحان واخلئ، محاسبه وکړئ د نفس سره. هغه ده چې زمونږ د ذکر ژبه په ذکر کې ډېره مشغوله ده، تلاوت کې ډېره مشغوله ده، درس کې مشغوله ده، که نه په خبرو کې مشغوله ده، په موبایلونو کې مصروفه ده، د یو بل سره په خبرو کې مشغوله ده، په دې کې مشغوله ده. دې نه ځان ساتل پکار. دا فضول کارونه لا یعنی کارونه دي، هېڅ فایده نشته. تا چا سره خبرې کړي یا نه کړي،
تر چا تپوس کړی یا نه کړی داسې انداز رالی مړی ژوندی دا پکاري په خپل انداز یعنی هر یو شی چوکاټ کې پکار دی د چوکاټ نه شی به نه بهر کې لکه مثال په طور باندې مطلب دا پښتانه یو متل کوي چې د خپل څادر سره خپې غځوئ مطلب دا دی چې څومره د څادر د هغه انداز کې تشه د څادر نه خپې مه وباسه نو چا چې د څادر نه خپې ایستې دي کتابونو کې مشهوره واقعه د دویم او دریم سکول کلاس کې هغه یو کس د بوټي لاندې ناست یو خپې داسې راایستي نو هغه کس ورته رنډونه ووایي چې هغه هلکه د خپې د غونډه کوه چې داسې وګوري دا زما خپې نه دي نو ګاډه پرې وخېږي چې ګاډه پرې وخېږي ډبلې خپې ماتې شي نو کله هم چې چا د څادر نه خپې بار کړي دي یا چا ته وهلي دي او یا ماتې شوي داسې اوچت اوچت ټوپونه به هم نه وایي بلکې څومره چې الله طاقت درکړی الله قرآن کې فرمایي چې دا انسان ما دومره نه دی مکلف کړی څومره چې د یوه وس دومره مکلف دی دقې تپوس به دې کېږي نو الله ته نه یې مکلف کړی نو ځان نه غټ ټوپونه مه ووه نو همیشه ذکر د الله تعالی کوئ ژبه په ذکر باندې الله تعالی لمده ساتئ سبا مسا اذکار دي د لمونځ نه پس اذکار دي عام انداز کې چې کله سړی ناست دي یوازې مراقبه کوئ د الله سره تاسو خپل تعلق جوړ کړئ مناجات کوئ سبحان الله ښه انداز کې وایئ کله چې دا ذکر د زړه نه راوځي که نه دا په زړه کې بیا لار پیدا کوي زمونږ د ذکر طریقه هم غلطه ده سبحان الله سبحان الله الحمدلله الحمدلله دا یو درس دروب هم جوړ کړی دا طریقه نه ده د مؤمن شان دا دی چې ده کې به وقار او سکینه سبحان الله ښه انداز کې د زړه نه راوباسه دا اواز الحمدلله د زړه نه راوباسه د زړه نه چې کوم ذکر وشي دا ځای نیسي او داسې عام لکه د ژبې بازار ګرمول دي ته د الله ورئیس حاجت نشته دی نو خپله ژبه په ذکر باندې همیشه دا لمده ساتئ بل نصیحت هغه ستاسو لپاره خصوصي هغه ده چې کثرت د خندا نه ځان وساتئ هر ځای کې دا خوله نه مه چینګوئ دا قهقهې دا خنداګانې دې نه ځان وساتئ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغې صفت کې راځي چې هغې چوپوالی اوږدو همیشه به چوپ اندازي او د هغې د خندا صفت چې کله سیرت وګوري هغه دا دی چې د هغې د جامې غاښونه چا نه دي دی تر اوسه پورې په خندا کې او قهقه خو ډېره لرې خبره چې سړی وخاندي او د هغې وجه دا د علما وجه ذکر کوي هغې دا د خندا نه ده کثرت الضحک تمیت القلوب دا د زړونه وجني د دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اکثرو ذکر حادم اللذات تاسو هغه شی یادوئ چې هغه د ټولو خوندونو جرړه کټ کوي هغه څه شی الموت مرګ دی او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان یؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ښه خبره وکړه که مؤمن یې په الله د ایمان راوړی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی ښه خبره وکړه که ښه خبره دې اوس نه کېږي د خولې د تاله واچوه او ډېر کرتې د خنداګانو د وجې نه خلک ډېر فتنو کې غورځېدلي خاص کر زنانه ذات ته خو په نرم انداز کې د غیر محرم سړي سره خبرې نه دي پکار پاتې شوله خنداګانې هغه ډېره لرې خبره ده بعیده خبره ده ځکه چې چاته دې وخاندلې د هغې په زړه کې دې لاره وکړه فتنه کې دې اخته کو نو هغه سړی به تا په عذابوي ستا بېعزتي به کوي ستا کور ته به راځي ستا د ورور ستا د خور ستا د مور ستا د پلار دا بېعزتي به کوي سر عام په میډیا باندې به هم کوي په کوڅه کې به هم کوي په مجلس کې به هم کوي ولې دا مقطع ورکړی ځکه د ښځې لپاره دا لایق نه دي دا مناسب نه ده چې هغه څوک راشي ضرورت دپاره کور دروازه وټکوي او نارینه په کور کې نه نو انداز د دې ښځې به جلالي داسې خبرې به کوي چې د غصې والا خبرې به دا خلک د دوی نه ویرېږي نرمې خبرې به نه چې نه هغه کور کې نشته دی دا دی دا انداز کې دا خبرې به نه کوي دا په زړه کې لاره پیدا کوي او فتنې ته لارې هوارول او دا عام طور باندې زموږ په معاشره کې دا شته ښه تکړه ښځه به یې خو چې څوک ورته ګیټ وایي بیا به کیس هم نه بیا ورسره ماتې نه چې څنګه خبرې ورسره وکړو د الله به نه خو داسې خبره ورسره وکړو چې دې کور ته بیا نه راځي چې ستا خاوند په کور کې نشته ورور دې نشته پلار دې نشته هغه رالی ګیټ یې ته په نر انداز کې لګې سبا بیا نه راځي دا سړی دې سره شیطان نشته بیا هم راځي بیا بله بانه کوي بیا هم راځي هغه لاره دا کولوي نو داسې انداز کې خبرداری پکار خاص کر خندا دا ښځې په دې مصیبت کې ډېره اخته وي هغه وجه دا ده چې دوی سره شیطان چې کوم وي که نه دا ډېر تکړه شیطان او دې باره کې چې کوم صفات راغلي دي قرآن کې الله فرمایي چې د ښځو دا مه کوه ډېر عجیبه مه کړي او واقعه را یاده شوه یو سړی چېرته ښځې ته میان غوښتي ښځې سره لانجه کړې وه
ښځې ته ویل زه به تا سره ګورم صبر وکړه الله به دې په ګوتو باندې راو. ښځې ته ویل سړي ته ویل زه مړه تا ته ګورم کار ته دې ګوره ته به ما سره څه وکړې. نو هغه چې کار کړی دا ښځه ډېره هوښیاره وه مه کرې ډېرې که نه چېرته تللی دی سړی قلبه کوي په پټي کې ورته میان نال کړي دي دا چې قلبه کوي میان راختي دي سړی خوشحاله دی داسې سور کې را روان دی په ملا باندې میان راچولي دي او را خوشې دی کور ته چې راغلی ښځې ته میان غورځوي دا واخله پاخه کوي دا چېرته وي دا پټي کې قلبه کول او راووت ښځه ته وایي ښه چې ورته نه ویني صحیح شو د غرمې روټۍ ټایم دی روټۍ ښځینه ته وروړي سړی په ډېر په غوسه کې راغلی جلال انداز کې راغلی وصف جلالي کې راغلی او بس ښځې ته وایي چې تا ته ما میان راولېږل او داسې ښځې اواز کړی ای خلک راشئ سړی لیونی شوی دی خلک چې راغلي وایي څه مسله ده دا قمقل وایي چې په پټي کې قلبه کې ما میان راایستي تاله مې درکړي تا نه دي پخ کړي دا لیونی دا وتړی خلک را لګېدلي سړی په کټ پورې تړی او چې د ډاکټر ته ووت نو دې ښځو ته دومره مکرونه او چلونه زده زمونږ د نظر موافق یو واقعه زمونږ مخې ته تېره شوه په دې نږدې وخت کې رشته دارو کې خو نه دي خو د خرابت کې راځي یو جنۍ واده وکړو کارونه پې ډېرو نو شپږ میاشتې دی ټول خاندان داسې په یو خپه باندې ګډولې څه کول په ځان باندې پیریان راوست چې ورته ویل چې هغه تمباکونه لاړ شه نو به ده باندې پیریان خپو بېکار پرېښودو چې خاوند ورته ویل چې دغه اوبه دې دا راوړه د ګودر نه خپو بېکار پرېښودو په ځان به شپږ میاشتې دا په ډاکټرانو باندې وګرځول اخر یو مولا چېرته بولې ورته ویل چې ای مولوي صاحب وال مه کوه ځان مه پازه ما مه تکلیف کوه داسې مسله ده مولا مو خیر زموږ شان چېرته ورته ویل لکه دې دا کارونه مارونه مه کوئ د پیرن دي پازابوي نو چې په کور شو نو ټیک ټاک شو نو دې ښځو کې داسې کارونه مي او چېرته تاسو داسې سوچ ونه کړئ چې دا مولوي صاحب چېرته په غم اورېدلی نه زه الحمدلله ټیک یم دغه قصه پکې نشته ځکه زنانه و دغې طرف ته سوچ ځي که نه وایي چې دا مولوي صاحب لګیا د خپل کور قصې کوي نه زه ټیک یم ښه نصیحت دې ځان ته هم کوم تاسو ته هم کوم اتم نصیحت او دا مصیبت په ښځو کې دی هغه څنګه چې یو مجلس کې ناسته ده یو ښځه خبرې کوي دا پکې راودنګي نه خورې داسې نه دی داسې چل دی نو هغه هم ځان پسې حیران شي ما څه شی کولی چې دا اوس دا شی کوي یعنې دا داسې نصایح دي چې علماو دا کړي دي ډېر عجیبه دي د یو بل خبرې مه کټ کوئ سبحان الله چې دوه ښځې په یو ځای کې ناستې نو دریم خو د سره یي او د ذهن کې که یوه ښځه چېرته یو دیوال ته مخکې دا بله بل دیوال ته مخکې خبرې نه ختموي که یوه چېرته مصروفه شي دا بله ځان نه لګي به څه وی مصروفه او چې بیا دوه ښځې را یو ځای شي په یو کوټه کې یو کور کې الله اکبر ملایکې هم دې تنګي سړي هم دې تنګي بچي هم دې تنګي کله کله پکې بچي هم ووایي چپړه پسې ورګزار کړي او شړپ پې تېر کړي چې میراث شي خپل مخه باندې ځه بل مصیبت دا دی اوس او د آیاتو هم د وروسته بیا یو خارجي خبره ذهن ته راغله اگر که ټایم یې ډېر واغوستو خو بیا هم ډېر فایدهناکې خبرې ماته ښکاري الله قرآن کې فرمایي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض حونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلاما ځان کې وقار او سکینه پیدا کوي تاسو او هغه صفات د مؤمنانو ځان کې پیدا کوي هغه څه خله ته پته لګي دا ښځه اوس هسې بیټیشن لګیا ده وران ریډو دی کله یو ځای ته ځي کله کوږ راغسي کله بل ځای ته نو دې خبرې دې سره خبرې مه کوئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو سیده دې ځه که چا نه پرېښودلې نو بیا سره به دې غیبتونو کې مه شریکېږه ځکه عقل دې خرابېږي او زما ذاتي تجربه دا ده ذاتي زه یو وخت کې اوسګار شوی وم بیمار وم اکسیډنټ مې کړی نو دا یو طرف مې لګېدلی کور کې وم الله ګواه دی چې د ښځو سره به زه کله کېناستم چې کله بیا عام مجلس ته راووته ما ته پته ولګېږي ته یې څومره قمقل کړی دا زما خپله ذاتي تجربه ده ځکه چې ښځو سره کېنې هغې څه کاري پلانکي دا ویل هغه د ښځو صفات دا کې راځي صبر دنه ختمېږي قسم دی چې کله مجلس زمونږ کور ډېر ښه کور دی ډېر برابر دی ښه په دین باندې هم برابر دی او بیا هم زه یې قمقل کړی وم دا شی او بیا داسې ښځه حدیث کې راځي چې یو کم عقله سړی هغه د داسې یو سړي عقل واخلي چې هغه عقلمند دي په داسې دوکې باندې واچي چې هغه په ځان پوهېږي هغې چې ته یخ اوبو ته ارتولې چې پوهېږي هغه ډېر مزل پکې کړی خوار بیا خپو هم کار پرېښی لاسونه هم کار پرېښی دا قصې پکې شته نو دې نه ځان ساتل پکار دي او اوس مصیبت دا دی ډېره ښځې کرت طالبات یې په دې موبایلونو فتنه کې وسخته شي هغه داسې موبایل ورسره د ورور دی خپل دی ازادي ورکړې ده
دا فیسبوک دی، دا یوټیوب دی، دا قصې ختمې کوي. دا ځکه ختمې کوي چې د دې د وجې نه خاندانونه تباه شو. ځکه ته چې چا سره رابطه کې دی غیر محرم ته الله رب العالمین غیر ولې ویلی خو دا جدا سړی دی که نه. که چېرته د دې په زړه کې ستا دپاره معمولي رحم وی دې تا سره خبرې کولې، دې تا باندې لیکل کول، تعلیق یې در باندې کو، هېڅکله دا هېڅکله نشي خیرخوا کېدلی. ولې شریعت مونږ ته ویلي دی، الله وایي چې دا خیرخوا نه دی. خیرخوا څوک دی؟ دغه چې کوم دي ستا ته ستر نه کېږي پرده، دغه خیرخوا دی. او چې د چا سره ستا نکاح کېږي غیر محرم کې راځي، هغه ستا خیرخوا نشي کېدلی، هغه غیر دی، فرد دی، جدا دی. بیا د دې سره خبرې کول او خپل وخت خرابول، نو دا کوم شریعت دی، کوم دین دی؟ بیا هغه جنۍ یو د یونیورسټۍ جنۍ ده، کالج جنۍ ده، د سکول جنۍ، چلو هغه دین نه ده خبره، هغه بېله کېټګري ده. هغه جنۍ، هغه طالبه، دا مونږ لیدلي دي، مشاهده کې راغلي دي او مونږ بیا خلکو ته بوسونه کړي. هغه جنۍ چې هغه بیا طالبه ده، بخاري ورته بیانېږي، تفسیر ورته بیانېږي، نسایي ورته بیانېږي، حدیث یو مجموعه ده د مخې ته پرته ده، او په داسې معاشره کې د هغې ژوند تېرېږي چې هغه ټول علما دي، استادان یې عالمان دي، او بیا هم دا کار کوي. نو ته سوچ وکړه چې ته کوم طرف ته روان یې. یعنی حقیقي سوچ ته وکړه چې ته ګوره مشکل دا دی مونږ کې چې مونږ خپل عزت خپله نیلام کړی دی، خپله عزت مونږ خپله نیلام کړی دی. د نیلام کېدو وجه دا دی مونږ د خپلې پردې د خلکو ته کولاو کړي دي، خپل مخ مو ورته ښودلی دی، خپل هغه چاپېریال کې دوی ته مونږ مقور کړی، ځکه دا په ما باندې راځي. نو څه بې عزتي چې ستا کېږي دا ستا د خپلو لاسونو. او دا الله فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدي الناس. یعنې داسې فضول خبرې نه دي چې مولوي صاحب دا خبره وکړه، دا زما او ستا د وجې نه کېږي. دغه هلک چې دې سره رابطه کوي نو دې ته مونږ دا وایو خور نه لري، مور نه لري، لور نه لري، خورزه نه لري، ورېره نه لري، دا به هم د چا خوري، د چا به خورزه، د چا به لوري، د چا به د ماما لوري، دا ته نه لري. که دا چېرته تا لرلی نو بیا به یې دا شی نه کوو. که چېرته ستا د خپلې خور عزت تا ته محترم وي بیا به یې دا شی نه کوو. دې جنۍ ته هم دا ویم که د خپل ورور محترم تا ته وي او د هغې عزت تا ته قابل قبول وي، تا به هېڅکله هم غیر سره رابطه نه وی کړې. فیسبوک باندې، په وټساپ باندې، ټلیفون باندې دا قصې دي، والله که د دې هېڅ فایده هم ما ته کم از کم فایده نه ښکاري. او که چا ته فایده ښکاري نو هغه دې راته ووایي، ځکه چې یو کار شریعت منع کړی نو هغې کې به څه فایده، الله منع کړی هغې کې به څه فایده. بل د ښځو باره کې راځي، مؤمنانو باره کې دا راځي، هغه ښځې چې هغه مؤمنات دي، الله قرآن کې هغې دا فرمایي چې تاسو خپل نظرونه ښکته کړئ، د خپل فرج دا حفاظت وکړئ، دا په تاسو باندې لازم او ضروري ده. او د ښځې لپاره جنت ګټل ډېر اسان دي. څه کار دی؟ د خاوند اطاعت، 5 وخته لمونځ کول او د خپل فرج دا حفاظت کول، بس دا جنتي ښځه ده. او چې چېرته ته څومره لارې کولاوې، والله د عالم سره عالم شیطاني، د عالم سره عالمه شیطاني، او د طالب سره طالبه شیطاني، او د طالب سره طالب شیطاني، نو بیا موږ په دې مصیبتونو کې راګیرېږو. نو دا ډېر اضرار دي، ډېر. والله که څوک په چا باندې پرده اچوي، دا دې څوک نه وایي چې یاره دا ما سره مخلص دی. اخلاص نشته دی، ځکه چې دا شریعت چې موږ ته کومه طریقه ښودلې ده، کومه لاره ښودلې ده، او موږ د هغې نه هټ کر لګیایي، دا طریقه غیر شرعیه ده. دی کې د اخلاص یو ذره دومره لار نشته دی. نو څنګه به تا سره څوک اخلاص وکړي، مخلص بشي؟ ټولې دوکې دي. یو واقعه په دې کې رایاده شوه، خدای کې لږ شان بېدبي د هغې نه به تېر شو. صرف لنډ به دا ووایو چې اخلاص نشته. دا چکرونه او دا مینې او دا محبتونه ټولې دوکې دي، دکاوي دي، د وخت ضایع ده، د ځان بېزتي ده، د پلار بېزتي ده، د مور بېزتي ده. زما په خبرو باندې چېرته خفه نه شئ، خفه کېږئ، الله دې ستاسو د زړونو اصلاح وکړي. نهم، د سړو په مخ کې خبرې کول. زمونږ په معاشرو کې دا شته، د سړو مخ کې څوک خبرې کوي هغې ته موږ تکړه زنانه وایو، دا ډېره تکړه ښځه ده. حال دا چې دا ډېره بې شرمه ده، دا ډېره بې حیا ده، دا ډېره بې عزته ده. چې ستا صنف جدا دی، د هغې جدا دی. د یو صنف نه بل صنف ته ورتګ کول او بیا په دې مجلس کې کل عام خبرې کول، دا د شریعت نه هټ کر خبرې دي، دا به نه کوئ. که هغه هر انداز کې، هر لهجه کې، که هر مقصد یې ستا د دې نه منع راغلی ده. سړي لګیا دی خبرې کوي خپل مجلس کې، او ته پرې مین راودانګې، نرې ماما پکې دی، نرې تروړی بچی دی. دا صورت جدا دی چې خپل منځ کې څوک ناست دي خبرې کوي، دا صورت نه.
عام انداز کې یو مجلس ته پردي خلک ناس یو تر اولګي وزان لري کول کولا خانه جوړ کړی او بس دغه په مجلس کې ورودانګي وجدار چې خلک راته وي ډېر تکړه خزه ته ډېر بیکاره خزه تا سره تکړهواله نشته دغه شریعت نه خلاف لګي څنګه تکړه تکړهواله نه دي. الله فرمای فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. او بیا خاص کر دا دویم صورت جوړیږي هغه دا یمه خلک تفصیل مخکې مامو کو بیا هم د عام انداز کې خیال کړي د هاستل ژوندۍ کې یا د مدرسې ژوندۍ کې اکثر د خلک په دې مصیبتونو اخته زنانه د غیر سړي سره خبرې څه ضرورت ده ضرورت څه ده غیر سړي سره خبرې نه ناروا کار ده حرام کار نه ځان ساتلو ایو ضرورت ده ضرورت جدا شی ده ضرورت د شریعت نه هټ کر یو موږ ته چانس را کړی د ضرورت نه اخو خبرې کول او خبرې سیوا کول یو سره قلت کول بل سره قلت دی باندې د الله رانیسی حرام کار کې او یو قسم نوع د زنا هم د نزان وسات او وجد ای قسم د قرآن مخه د پروت دی کنه په دې بز تاسو د قسم وک چې کوم زنانه د چا سره خبرې کوي چې هر څومره تکړه په یو نه یو مجلس کې خامخا د هغه الګ د هغه سړي د وجنه د هغه عالم د وجنه د خلینو د الفاظو جستا عزت په ختم شي دا مونږ ولیدل تعجب کې مونږ پرې وته چې دا پلان کوي دومره اوچت مقام ولا دومره د اوچت سړي خزه د پلان کې سره کم انداز کې څوک چا باندې پردې نه چي ګوره کوم دا وایي چې را اسمانه غلطي او شو سترګې بیا سړي کړي دا قسم سي بیا کار نه څنګه پښتانه څنګه وایي چې وبد ور خطر شوي بیا هېر شوي بیا دا قسم کې نشته چې هېرا وجاړي یو ته بیا نه په جړاګانو باندې کیږي نه په خنداګانو باندې کیږي هغه نه مخکې موږ څوک باید موږ صد لزرایا دا قسم سي را کمی ته ضرورت موافق په خبره ختمه کو نور اخو دې خو بزنه ورس بل عدم ارتداء الملابس الضيقه چې دا مصیبت من کې ډیر زیات ده. اخیری خبره کوم وخت مې ډیر زیات واغستو بیا ختموم خبر هغه ده حدیث کې راځي صنفان دو قسم خلق دي چې دا به د ور والای یو هغه خلق چې هغه سره بار ډانګي او په هغه باندې به خلق کوي ظلم کوي ظالمان وي بغیر د حق نه حق شرعي نه دا براولږي مسلمانو کله قتل کی کله اخفا ماته کی کله لاس ماته کله جیل ته وجه کله پرچیو دی قسم خلق باندې الله د جنت وردا حرام کړی دا جهنم والای. دویم نساء خزي کاسیات دسی زنانه دي چې کپڑے اچولي خو برمنډي دي. څه مطلب دو مطلب جوړي یو دا دسی زنانه دي چې ځان د شریعت موافق غني خو د شریعت نه لري ځان ته متدینه وي خو دین پکې نشته. یا مطلب دا نساء دسی زنانه دي کاسیات کپڑے ظاهري لباس اچولې خدا لباس داسې دی چې هر اندام پکې جدا جدا ښکاري دسی انداز کې لباس اچولې نری دي تنګي دي چې په لار باندې رواني نو هر انسان تمیز کولای شي چې دای پلان کې اندام دی دای پلان کې اندام دی دای پلان کې اندام او بل هغه زنانه دا مصیبت مونږ ډیر زیات دی دلته به داسې یو کو پشان کړی دا غل اوخ دغه پشان دا خزي هم د جهنم ولایي دوی باندې د جنت وردا حرام او دا مونږ ګورو مشاهده کوو د عام خلکو نه زمونږ څه ګیله زمونږ دغه ګیله خو نشته مونږ چې ګیله کوو د هغه معاشرینه به کوو چې هغه دیندار معاشره ده طالبان دي د الله بندگانو تاسو بلیدلی باجیانو بم خاص کر لیدلی او مونږ کله کله قسم واورو چې طالباتو کې هغه جنې ډیره تکړه ده چې نو ډرامه وګوري هغه فیشن کې د لباس هغه جنې خلکو ته ډیره محبوب ښکاری پروفیشنل ورته ښکاری اډوانس ورته ښکاری چې ډیره زیات تکړه ده ولې د پلانکې ډرامې جامې کړي دی دا خورانه خو نه پويږي سادهګان دلته یې اچرته پويږي به نه هغه لباس په دې کې راځي شریعت خزه ته وایي چې ستا حسن دا بنخ کاره کې ولا یبدین زینتهن بیا څه وایي الا لبعولتهن هغه خلکو ته چې هغه نستا نکاح ور سره نکېږي علاوه د دینه خپل شریعت چاته نه خي او خاص کر هغه زنانه هم هغه جنکې هم
دا زما یو خبره ذهن کې واچوي چې څوک فیسبوکونه یوټیوبونه او موبایلونه استعمالوي د نورو زنانو ته زما دا خواسته چې دین هم ستر کوي، ځکه د دې اطوار طور طریقې د سړو ګرځي دین هم ستر کوي، دوی سره مه کښېنئ، ځکه هغه شکلونه د دوی ذهن منتشر شوی دی، مختلف افکار دوی په ذهن کې راځي، هغه تا باندې دلته لګوي تطبیقوي یې، نو ستا ذهن غلطوي، نو دوی له ځان له یو سیټ اپ جوړول پکار دي په شان د هلکانو، دوی نه ستر کوئ. هغه ښځې چې هغه په بازار کې راغټې شوي بازارۍ دي د هغې نه هم ستر پکار دی، او دا د علماو فتوا ده په دې باندې ور، یعنې زه د خپلې خېټې نه یم لګي. دې لباس کې ډېر خیال ساتئ. کوم لباس چې د زنانو دپاره راغلی په شریعت کې هغه دا دی، غالبا د رسول الله وسلم یو کورودانې وه، هغې ته پوسټ کړی و چې څنګه لباس باید زنانه واچي. نو حدیث کې چې کوم الفاظ راغلي غالبا نیم شبر راغلی که شبر راغلی چې دا به د ځان پسې به دا زنانه راکاږي، یعنې دومره اوږد لباس به دا اچي. بیا هغه رسول الله وسلم نه یو تپوس هم شوی چې د الله رسول دا خو په ګندګۍ کې لګېږي، نو خټي حساب کتاب د الله رسول ویل چې وروسته په دې پسې کومه خاوره راځي هغه یې پاک کړي، یعنې دغه د زنانه لباس دی. نن سبا خو دې تخر ته رارسېدلي، دې تخرګونو ته دا ځای نه پکې ښکاري چې روان دا څنګه لباس دی؟ دا خو جهنمي لباس دی. د دې وجه نه سړی جهنم ته غورځېږي. ورې مایلاتون کې راځئ، ممیلاتون کې راځئ چې تاسو د نورو سړو په زړونو کې ځان له لارې کولاوئ. ګورئ د دې د وجې نه به جهنم ته لاړې شئ. دا شی مه کوئ، ښه لباس کوئ. او ښه نن سبا پیشني برقې دا قسم پکې ده، برقې اچولې ده د حفاظت دپاره، حجاب پردې دپاره، او په هغې باندې ګلان لګولي دي، چا پې شیشې لګولي او چا پې ګلکارۍ کړي. دا څه دپاره؟ لکه دا ته څه دپاره کې مطلب دې څه دی، مقصد دې څه دی؟ دې نه خو همداسې عام کلا او مخ ګرځه، چا به د التفات نه کېږي، خلک به دې ګوري چې دا څه بلا ده. او چې په ځان باندې د الله شان دی، شیطان په دې باندې ډېر زیات خواري کوي. حدیث کې هم راځي غالبا چې کله دا زنانه د کور نه وځي شیطان دې باندې کښېني او مزینه یې کړي خلکو، بوډۍ به یې ناولي تکه توره به نو چې دا تور شی په ځان باندې راواچوي، نو بس هر سړی ورته ګوري، اوس کوشش به کوي چې څنګه دې مخکې شي او بس دې سیټ کې ورته وګوري. هلکه کلا او مخ ګرځه، ګناه خو اسیم کې، ګناه خو اسیم کې، کلا او مخ ګرځه، نو خلک ته وګوري ته دا څه په درناله دی، دا څه شی دی، اوس دې ځان باندې داسې ټوکې کړي. نو د زنانو سره خاص کر شیطانان دا ډېر زیات وي، خاص کر په لباس کې طالبانو، خاص کر د باجګانو ته زه دا خواست کوم چې په لباس باندې ډېر زیات اهتمام وکړي. انشاءالله دلته به داسې حال نه وي، موږ د امید د حسن ځان دی په تاسو باندې، موږ دغه شان تاسو تزکیه هم کوو په دې باندې. خو بیا هم معاشره داسې ده چې کله لباس یو شانت وي کله بل شانت وي. دا علما او عالمان دا د معاشري سترګې دي، چې کله سترګې د سړي خراب وي ټوله معاشره خرابه. دوی خاص کر په دې باندې زیات لحاظ او زیات احترام پکار دی، اهتمام په دې باندې پکار دی. لباس په باب کې خپل بچو ته داسې لباس ماچوي په وړوکوالي کې چې د هغوی ذهن هغه کیچ او بیا په هغې باندې هغې تکل کړي، ځکه معاشره ټیک ده، خو د معاشري افراد چې کوم د ډېر بل طرف ته روان دي ډېر زیاتې فتنې دي. نو الله دې په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي، او الله دې ستاسو په زړونو کې زما دا خبرې ځای کړي، او الله دې د عمل کولو توفیق راکړي.